السلام علیکم. سوزاک ګونوریا یو ډیر زیاته پیچیده یو ډیر زیاته تکلیف ده بیماری ده د زنانو او د نارینو. دا بیماری هسې بېسه نه خورېږي. دا بیماری یو خاص عمل دی چې د هغې د وجې خورېږي. کم عمل چې خلک کوي، کم نارینه کم زنانه، نو دا بیماری صرف هغه خلکو ته لګي. عامو خلکو ته بالکل نه لګي. لاس میلاولو سره نه لګي، یا ناستې پاستې سره یو ځای خوراک سره دا نه لګي. خو چې کوم هغه عمل وشي چې کوم عمل ته جنسي عمل ویلی کېږي، جنسي عمل سره د یو صحتمند کس ته د یو بیمار کس ته لګي. کوم بیمار کس وي، د سوزاک د ګونوریا مریض وي، نو چې کله صحتمند کس هغه سره ملاپ وکړي، نو هغه بیمار نه چې کوم هغه بکټیریا ده، اصل کې دا بیماري د یو بکټیریا نه لګي، نو هغه بکټیریا هغه صحتمند کس ته منتقل شي او ډېر زر پته نه لګي، ډېر ټایم پکې اکثر ولګي او ورو ورو بیا چې د علامات ښکاره کېږي. د ګونوریا یا د سوزاک مرض ناواده کړو ته کله هم نشي لګېدی چې هغې څه جنسي عمل نه کوي یا غلط د فطرت خلاف کار نه کوي، نو هغې ته دا بیماري کله هم نه لګي. چې کله هم د واده نه مخکې چاته دا بیماري لګي، نو د هغې وجه همدغه وي چې هغه جنسي عمل کړی یا د غیر فطري عمل کړی دی. چې کوم واده کړي دي، یعنې ښځه خاوند دي، که په هغې کې دا مرض وي، نو یا خو د ښځې ته مخکې نه دا مرض لګېدلی و، خاوند ته ولګېدو، یا خاوند ته دا مرض لګېدلی ځان سره یې بهر نه راوړو او ښځې ته یې ولګولو. خو اکثر دا مرض په نارینهو کې وي، نارینه یې بهر نه راوړي او بیا دا منتقل کړي. کم خلک صفا ستره ژوند تېروي، غیر فطري عمل نه کوي، جنسي عمل نه کوي، د واده نه مخکې صفا ستره ژوند تېروي، دغسې چې کله هغه واده کړی شي هم د خپل کور والا پورې محدود وي، کله هم هغې ته دا بیماري نشي لګېدی. کله چې سوزاک ګونوریا بیماري یو مریض ته ولګي، نو هغې علامات دا دی چې تشه میتیازې ډېر زیات تکلیف سره وي، انتهایي درد پکې کېږي چې تشه میتیازې وړوکې حاجت کوي. دغسې هغې سره یو مواد خارجېږي چې هغه سپین رنګ هم وي، زیړ هم وي، شین هم وي. کله چې ړومبې ړومبې ګونوریا سوزاک وشي، نو رنګ سپین وي د مواد چې کوم خارجېږي. چې کله انفیکشن ډېر زیات سیوا شي، نو دا رنګ بدل کړي، زیړ شي یا شین شي. دغسې سوزاک مریض ته مسلسل تبه کېږي، بدن کې دردونه کېږي، چې کوم اعضای مخصوصه دي، که نارینه ده که زنانه، په هغې باندې خارښ ولګي، دانې وشي، زخمونه وشي او ډېر بد حال شي. که الله مکه چېرې تاسو ته سوزاک مرض شوي وي، نو زه تاسو دې کې څه احتیاط او دوايانې ښیم چې دا تاسو استعمال کوئ، خو پرهیز لازمي دی، احتیاط پکې لازمي دی. خپل ژوند به بدلوئ، کوم اعمال کوم غیر فطري عملونه تاسو مخکې کول، هغه به بالکل دلته کې ودروئ، سټاپ کوئ به، هغې نه پس به تاسو باندې دوايي کار کوي، بیا به دا مرض تاسو نه ختمېږي. په لومړي نمبر به تاسو غیر فطري عمل یا جنسي عمل کله هم چا سره نه کوئ. که چېرې خاوند ته دا مسله لګېدلي، نو هغه به کوروالی چې کوي خپل کوروالی سره، نو کنډوم استعمال به خامخا کوي. پاک صاف ژوند تېروئ، د غلطو کارونه بالکل توبهګار شئ او کوشش کوئ چې څومره محدود جنسي عمل وکړئ، نو بهتره ده. په خوراک کې به د ګرمو خوراکونو نه مسالې شوې، مرچکي شولو، میان شولو، کبابونه شولو، غوښه شوله، د بازار څیزونه شو، دا مکمل پرېږدئ. صرف فروټ به خورئ، ساده میوه به خورئ، اوبه به ډېرې څښئ، صفا سوتره ژوند به تېروئ او سبزیانې به خورئ، هغې کې مرچکي مسالې به تاسو نه اچوئ. د ګونوریا د سوزاک مرض لپاره بهترینې هومیوپیتیک او هربل دوايانې شته. که چېرې تاسو پرهیز وکړئ، خپل لایف سټایل، خپل ژوند انداز کې تبدیلي راولئ، نو انشاءالله ښه رزلټ به ورته میلاویږي. هومیوپیتیک او هربل دوايان چې کوم دي، هغه مسله د جرړې نه ختموي. هومیوپیتیک یو دوايي ده میډرونیم، دا به تاسو 1 m کې یو خوراک وخورئ، ورپسې به بیا په 30 کې سهار ماښام 10 کترې ګوټو اوبو کې اچوئ، څښئ به. دغسې 2 دوايانې نورې دي، کینترس او کینابیس سټایوا. کینابیس سټایوا به هم 1 m کې یو خوراک وخورئ، دغسې به بیا 30 کې سهار غرمه ماښام 10 کترې استعمالوئ. ورپسې دا کینترس هغه به هم 1 m کې یو خوراک وخورئ. دا 1 m یو خوراک چې کوم دی، دا به یو ورځ، دویم ورځ، درېیم ورځ، 3 خوراکونه په 3 ورځو کې خورئ. دغسې به بیا ریګولر بیس کې 30 کترې د میډرونیم نه، 30 کترې د کینابیس سټایوا نه او 30 کترې د کینترس نه، دا سهار غرمه ماښام استعمالوئ. میډرونیم به سهار ماښام، کینترس کینابیس چې کوم دی، دا سهار غرمه ماښام به استعمالوئ، یو میاشت پورې به دا استعمالوئ. دې سره هربل صفوف راځي، د قرشي سوزاک په نوم راځي، عام په سهار سټور کې میلاویږي. هغه به راواخلئ، نیمه چمچ په د پۍ سره یا شربتي بزوري سره یو کپ کې به اچوئ، هغه به ورسره څښئ، یو ټایم به دا استعمالوئ. نو انشاءالله چې یو میاشت تاسو د دوايي استعمال وکئ، پرهیز وکئ، احتیاط وکئ، خپل ژوند کې تبدیلي راولئ، نو د دې بدې بیمارۍ نه، د دې ګنده بیمارۍ نه، د داسې بیماري نه چې چاته ویلی هم نشي، ځکه چې هر چاته چې کوم علم وي د میډیکل، هغې ته خو پته وي، خو ډېرو خلکو ته بیا ایکسپلین کولی نشي، ځکه چې دا بیماري د بلې مسلې نه لږې نه، همدغه د جنسي عمل نه څه نه څه جنسي عمل دې کې موجود وي، انوالو وي. نو غیر فطري عمل چې څوک کوي، نو هغې ته دا لګي. کوشش وکړئ خپل ژوند کې تبدیلي راولئ، صفا سوتره ژوند تېروئ، خپل لمونځ او اودس کوئ او پرهیزګاره انسانان جوړ شي، نو د دې بیمارۍ نه به انشاءالله الله تاسو محفوظ وساتي. که دې ویډیو تاسو له فایده درکړي، کمنټ وکړئ، لایک راکړئ، دا ویډیو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي.
او دغسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. الله حافظ.